پس د ښځې شاته حصه یا د هغې وجود ولې غټېږي، هغه کوم علامات دي، هغه کوم څیزان دي چې دې سره د ښځې ټول وجود غټېږي. دا ډېره ضروري ویډیو ده، تاسو خامخا د ویډیو تر اخره وګورئ. په دې ویډیو کې به تاسو د ډېرو داسې معلوماتو نه، داسې خبرو ساتل شي چې تر اوسه به تاسو هغه خبرې نه وي اورېدلي. تاسو ته خواست کوم چې ویډیو ماشومان مو ګورئ، او که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، خامخا یې سبسکرایب کړئ. زموږ د دې چینل نه به وخت په وخت تاسو ته نوي او تازه اپډیټ او معلومات ملاویږي. درنو دوستانو، ښځه او خاوند دې دوو چې کله واده وشي، په خپل منځ کې د دوی مینه دومره زیاته وي، دومره یو بل سره مینه کوي چې دوی د خوراکونو په باره کې هم د ښه او بد خوراک تمیز نشي کولی. یعنې دوی هر قسم سره کړي خوراکونه کوي، زیات د هوټل خوراکونه کوي، نو په دغه سره هم د دوی وجود غټېدلی شي. دویمه خبره دا چې دوی کله کوروالی کوي، معامله کوي، نو دغه معامله هم دوی چې کله روټۍ وخوري، سمدستي خپلو کمرو ته لاړ شي، نو دوی بیا دغه کار کوي چې په دې سره یو لوی نقصان هغه دا دی چې دوی په ډکه خېټه باندې کله دغه کوروالی کوي، نو د دوی د خېټې غټېدو، د ملا غټېدو او د نورو حصو غټېدو ډېر زر امکانات وي چې دا غټ شي. نو په دې وجه باندې ډېر زیات احتیاط کول پکار دي او خیال ساتل پکار دي چې د روټۍ نه پس زر تر زره کوروالی ونه کړی شي، او که کول یې هم غواړئ نو بیا لږ خوراک وکړئ، د هغې نه پس دغه معامله وکړئ. او که تاسو غواړئ چې ستاسو صحت روغ پاتې شي، نو د 3 بجو نه پس چې کله ستاسو روټۍ هضم شي، د شپې اخري حصه وي، دغه حصه کې تاسو ته ډېره زیاته فایده درکولی شي. نو قدرمنو دوستانو، مو غوښتل چې دا معلومات تاسو سره شریک کړو. دا ډېر مهم معلومات و، ځکه چې د واده نه پس اکثره جوړې دې خبرو ته خیال نه کوي چې د دې د وجې د هغوی په منځ کې ډېر لوی مشکلات را پیدا کېدلی شي. امید لرم ستاسو به دا معلومات د ویډیو خوښه شوي وي. د نورو تازه معلوماتو لپاره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې تاسو ته وخت په وخت همدغسې نوي معلومات، تازه ویډیوګانې او تازه خبرونه در ورسیږي. خوشحاله اوسئ، بریالي اوسئ.